یو زنانه راله غږ یې وکړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام یې غږ واورېدو نو غږ یې بالکل د بیبي عایشې رضی الله د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان نبی علیه السلام چې هغه غږ واورېد نو په ژړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ولې ژاړې وایي دا غږ یې بالکل د خدیجې په شان دی او ما یې چېرته بیبي خدیجه منکره راله خو وفات شوې ده خو هسې هغه غږ یې د هغې په شان دی نو ما ته هغه را په یاد شوله ما یې ګنې هغه راکره راننوتله نو هغه اواز یې غږ یې د هغې په شان دی او خبرې د هغې په شان وي نو ما ته بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها را یاده شوه ځکه مې وجړل خپله ړومبۍ بیبي راته را یاده شوه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په دنیا کې په چا غیرت نه دی کړی غیرت راته نه دی راغلی سیوا د بیبي خدیجې رضی الله تعالی چې د دې ذکر به نبی علیه السلام په مخه کو جو په ما کې به غیرت راته لګ چې ته ولې د دې ذکر په مخه کوې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ورځ وایي ته دا بیبي خدیجه په مخه یادې مړه دا خو یوه بوډۍ ونه خو مشره ښځه وه که نه دا یو بوډۍ وه ته یې ولې بار بار ذکر کوي نبی علیه السلام بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عایشې ته د قرآن حافظه یې ته عالمه یې تا ته احادیث یاد دي ته فقیه یې بیبي خدیجه نه حافظه وه او نه عالمه وه خو بیبي عایشې د ټولو نه ړومبې په ما باندې ایمان راوړی او زما سهاره ګرځېدلې وه او زما الواد د بیبي خدیجې نه شوی دی ټول الواد مې د بیبي خدیجې نه نو ما ته بیبي خدیجه ډېره مخې مخې ته کېږي پخکړی به یې پوخ کو سالن نو د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها ملګرو له به یې ولې به هر صورت قرآن کې حکم دی وعاشروهن بالمعروف بیبیانو سره ژوند تېروئ په ښه طریقه ملګرو سره ژوند تېروئ په ښه طریقه ګاونډیانو سره ژوند تېروئ په ښه طریقه معاملات د خلقو سره کوئ ډېر په ښه طریقه د دواړو جهادو سردار فرمایي دوه صفتونه په مؤمن کې نشي جمع کېدی یو بخل نه دی شومتیا په مؤمن کې نه جمع کېږي یو بد اخلاقي په مؤمن کې نه چې مؤمن وي کامل دی به بد اخلاقه نه یو دی به شوم نه دا دوه صفتونه مؤمن کې جمع کېدی نشي د دواړو هانو سردار فرمایي مؤمن بخیل نشي کېدی مؤمن بد اخلاق نشي کېدی د امام الانبیا څومره ښکلي اخلاق رکوټ یې ماشوم دی مرغۍ یې مړه شوله نو غیر نوم یې و د مرغۍ نه ډېر خفه و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکر راغی ته ولې خفه یې وایي ما مرغۍ مړه ده نبی علیه السلام ورته وایي یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابا عمیره ته نغیر مرغۍ پسې خفه یې ای به مړه مه خفه کېږه زما مرغۍ مړه شوه امام الانبیا راغې مالې تسلي راکوله چې مه خفه کېږه نن د تسلی څوک شته په چا مصیبت راشي د تسلی څوک شته ای په سړي مصیبت راشي نو د بل نه یې پټوي وایي دی را باندې بیا خوا یخي دی را باندې خوشحالېږي ده ته یې مه وایه شته څوک چې تا له تسلی له راشي مرغۍ مې مړه وه او د دواړو جهانو سردار مې تسلی له راغی ما ته وایي مه خفه کېږه ما ته وایي مه خفه کېږه د احد موقع به هلک راغی د دواړو جهانو سردار ته وایي زما پلار څه شو وی استشهده وی پلار مې څه شو د الله حبیبه د احد موقع ده زما پلار څه شو وی استشهده وی خو شهید شوی دی الله دې پې رحمتونه راووري پلار خو دې شهید شوی دی هلک خفه شو ما پلار شهید شوی دی زما پلار نشته یا پلار دې شهید دی الله دې پې رحمتونه راووري هلک خفه شو نبی علیه السلام پوه شو چې دی خفه شو را ملګری کو ځان سره په سورلی کښېنه وګوره ورته نبی علیه السلام ورته وایي خوښه دې نه ده چې زه د پلار شم او بیبي عایشه دې مور شي خوښه دې نه ده داسې دې نه ده خوښه چې زه د پلار شم او بیبي عایشه به دې مور شي زه به د پلار شم که نه بیبي عایشه به دې مور شي که نه تسلي ورکوي یتیم له تسلي ورکوي مه خفه کېږه پلار دې زه شوم او بیبي عایشه دې مور شوله ته ولې پلار پسې خفه کېږي خوښه دې نه ده چې پیغمبر ستا پلار شي خوښه دې نه ده چې پیغمبر ستا پلار شي ډېر ښکلي اخلاق د دواړو جهانو سردار له رب العالمین ورکړي ډېره ښه رویه به یې اختیارول هر چا سره حسن سلوک هر چا سره ښه اخلاق هر چا سره ښکلی ژوند تېرول ډېر ښکلی دور چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې و امام الانبیا به د صحابو ترمنځ ګرځېدو ډېر ښکلی دور صحابه به ډېر خوشحاله یو ورځ نبی علیه السلام بهر راووتو چې ویې لیدله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی وایي څه کوئ وی لوږې را ایستلي یو نو لوږې بدحاله کړي یو نو نبی علیه السلام ورته وایي دا څه چې تاسو را ایستلي یې دغې خو زه هم را ایستلی یم دې لوږې خو زه هم را ایستلی یم راځئ یو انصاري صحابي و ډېر سخي و وی راځئ د هغه کره به لاړ شو سخاوت ډېر ښه صفت دی ښه د له خدای نیکان راولي د له خدای صالحان راولي د له خدای په مخ د ځمکه بهترین مخلوق راولي وی راځئ چې پلانکي صحابي کره لاړ شو ډېر سخي دی چې ورل وکړه نو صحابي کور نه و
نو بیبي چې ولیدل وی مرحبا 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 په خیر راغلی په خیر راغلی. او امام الانبیا را کره راغی، ابوبکر صدیق را کره راغی، عمر فاروق را کره راغی رضی الله عنهما. وی خاوند دې څه شو؟ وی اوبو له تلې دې اوبه راوړي. دې کې چې خاوند راغی چې ولیدل وی الحمدلله شکر دی په مخ د ځمکه ډېر درانه خلق منن میلمانه شوي دی، ډېر ښکلی خلق منن میلمانه دی. د دواړو جهانو سردار مې میلمه دی، ابوبکر صدیق مې میلمه دی، عمر فاروق مې میلمه دی رضی الله عنهما. ډېر بهتر خلق په مخ د ځمکه مې میلمانه دي. صحابي ورغی دې ته کجوري کېښودلې او ډاریک ورغی بیزه الالې. تاسو کجوري خورئ زه بیزه الالو. د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي ایاک والحلیب، بیزه الاله کا خو خیال کوه چېرته پویو واله الاله نه کې. مطلب دا پویو واله بیزه ما الاله وه، ځکه د پویو واله په بیزه خو به ستا ګزراني، هغې باندې خو ستا وخت تېرېږي. نو پویو واله بیزه ما الاله وه او یو بله بیزه الاله کړه. چې هغه بیزه الاله کړه ډوډۍ وخوړل را روانېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي د دې نعمتونو به قیامت کې الله زموږ نه تپوس کوي، د دې به رانه یو ورځ تپوس کوي، د دې نعمتونو به رانه یو ورځ تپوس کېږي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور خلقو چرته 2 ورځې د وربشو ډوډۍ په مړه ګېډه نه ده خوړلې چې د دنیا نه نبی علیه السلام رخصت شو خو 2 ورځې د وربشو ډوډۍ چرته په مړه ګېډه نه ده خوړلې چې د دنیا نه لاړ. صحابي وایي چې کله خندق که نستو نبی علیه السلام چې ګزار ورکه ما وکتل نو ګېډه پورې کاڼي تړلي وو. زه پوه شوم چې نبی علیه السلام وږی دی. کور ته رالم بیبي ته مې وې ډوډۍ نه تیاری لګه چې نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلمه کما. وی چې ولې بس دا د وربشو اوړه دي او یو بیزه چیلی به حلاله وي. ټیک ده خو یې ما ته وی چې نبی علیه السلام ته ووایه ته یې خبره کولی چې وسعت کم دی لکه ډېر کسان رانه شي چې نبی علیه السلام راشي او ځان سره یو څو ملګري راولي. ټیک ده ویرالم امام الانبیا ته مې خندق کې وي د الله حبیبه میلمه کوم دی په تا مې د لوږې اثرات ولیدل تش یو څو صحابه شي ډوډۍ انتظام مې کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام آواز ولګاو وی ای خندق والو راځئ موږ نن د ده د ډوډۍ میلمانه یو راځئ. ما خدای څه به کېږي کور ودانه به څه وایي. ښه ما ته وی نبی علیه السلام ته به ووایي چې نبی علیه السلام چې ځان سره یو څو کسه راولي د خندق زر صحابه را روان شو زر تنه وی چې راځئ نن ډوډۍ ده راځئ د نن د ده ډوډۍ میلمانه یو. صحابي راغی خپلې بیبي ته وایي ما خو نبی علیه السلام ته لږو کسانو ووی خو نبی علیه السلام اعلان کړی دی نو خو نبی علیه السلام ورته ورشه بیبي ته دې ووایه چې سالن به لا روباسي نه او روټۍ به لا رالي نه سیس ته به لاس کوي نه چې څو زره یم درغلی صبر دې وکړي زه اول درځم رالم بیبي ته ما ورته ووي نبی علیه السلام خو نبی علیه السلام اعلان وکړو چې ټول راځئ نو نبی علیه السلام به اکثر د صفي د طلباو نه بغیر هم ډوډۍ نه خوړله خاصه سیس به وله راغې بهر ته به راووت د صفي طلبا به یې راوغوښتل مسجد نبوي کې به طلبا و که نه مدرسه نه وه صفه طلبی نو اصحاب صفه د دې نه بغیر به اکثر څه سیز نه خوړو بس ټولو له به یې ورکو. وی نبی علیه السلام را کره کور ته راغی چې نبی علیه السلام سړي کله کور ته ورشي سالن یې ولیده روټۍ ولیدله برکت دعا یې وکړله وی بس اوس دې بیبي ته ووایه چې یو ملګری ځان له وګوري په سالن ور اچولو کې یوازې به دا ستړي کېږي اوس په روټو راغستو کې دې ځان له ملګري اوس وګوري. او روټۍ مې شروع کړله صحابه خوري زر تنه صحابه تې ماړه شول او بیا هم له ډوډۍ را کره کور باقي پاتې شوله. ښه داسې ښکلی د برکت دور و داسې ښکلی د برکت وخت و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپله صحابه و منځ کې به ګرځېده امام الانبیا سره ډېر خیرونه او برکتونه صحابه به ډېر خوشحاله څه مسله به راله د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله به راله. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه چې ما نه خپی نو عمره ته پته لګي چې خوشحاله عمره ته پته لګي چې زه تا نه خپیم تا ته پته لګي نبی علیه السلام راته وایي او چې خوشحاله نو عمره ته پته لګي ما څنګه درته پته لګي وایي چې ته که نه ما نه خوشحاله یې بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نو ته چې قسم خوري نو ته داسې وایي چې زما دې قسم په رب د محمد صلی الله علیه وسلم چې کله دې ما نه ډکې ګیلۍ که نه بیا داسې نه وایي چې زما دې قسم په رب د محمد بیا وایي زما دې قسم په رب د ابراهیم علیه السلام والله زما رب نه دی ته زما دا نوم بیا ولې پرېږدي بیا د ابراهیم علیه السلام نوم علي چې کله ما نه خفوي ما ورته چې او د الله حبیبه داسې کومه خو زما دې د الله په ذات قسم د الله حبیبه ستا نوم پرېږدم خو تا نه پرېږدم ګورې ستا د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم علمه خو ګورې تا نه پرېږدم صرف نوم بدلوم نوم
امام الانبیاء به داسې ښکلی ژوند تېرو ډېر ښکلی ژوند به یې صحابو سره تېرو ښکلی ژوند به یې خادمانو سره تېرو ښکلی ژوند به یې حسنینو سره تېرو خادمانو سره ښکلی ژوند کوئ ما تخت خلقو سره ښکلی ژوند کوئ ښکلی ژوند تېروئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې ناست دی د جمعې په ورځ منبر باندې پورې حسنین را روان دي ښکلي جامې یې اغوستي دي دواړه رامنډې وایي چې غورځېږي نبی علیه السلام زر د منبر نه کوش خطبه یې نیمه کې پرېښود هغې راواغسته صحابه ورته وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه اولاد چې دی دا فتنه ده امتحان دی ګوره ما برداشت ونه کو زه د منبر نه راکوش یو ورځ نبی علیه السلام ناست دی بچې ښکل نو صحابي بل کس خواته ناست دی زما خو لس بچي دي ما خو چېرته بچې نه دی ښکل کړی نبی علیه السلام ورته وی چې څوک رحم نه کوي په د الله رحم نه کوي ته بچي نه ښکلی ته رحم نه کوي نو په تا به د الله د طرف نه رحم نه کوي ته رحم کوه چې په تا باندې الله رحم وکړي ډېره خوشطبي به هم صحابه ورسره کوله بوډۍ رالاله وایي زه به جنت ته ځم وایي ما له دعا وکړه چې الله ما جنت ته بوځي نبی علیه صلات وسلام ورته وایي بوډایګانې خو جنت ته نه ځي بوډایګانې خو به جنت ته نه ځي روانه شوله په ژړا شوه نبی علیه السلام یې ورشئ انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا ورشه دی بوډۍ ته ووایې چې بوډۍ به داسې بوډۍ جنت ته نه ځي دا به الله ځوانه کړي او ځوانه به جنت ته لاړه شي صحابي راغی ویل الله حبیبه ما له یو وخ پکار دی چې ما پې سور کې ضرورت مې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی دی د اوښې په بچي سور کا هغه ورته د اوښې بچی ما وړی شي نبی علیه السلام ورته ویلي دا اوښ د اوښې بچی نه وي دا اوښ څه دا د اوښې بچی دی که نه ما درته وی د اوښې په بچي سور که نه دا اوښ د اوښې بچی نه دی یو صحابي و ظاهر رضی الله تعالی عنه نوم یې وخم دی د بانډو د طرف و دی به نبی علیه السلام خواله راته ښه نبی علیه السلام له به یې د بانډو تحفه راوړله سبزي به یې وله راوړله د بانډې چې څه تحفه وي نو ده به نبی علیه السلام له د بانډې تحفه راوړله او نبی علیه السلام به وله د ښار تحفه ورکړه ته د بانډې څیزونه راوړې موږ به دله د ښار درکړو صحابو ته به وی دی موږ ته بانډې یادې موږ د ته ښار یادو بس دی ابه راتو هغه وایي یو ورځ بازار کې ناست وم ځان له مې خرڅ مرڅ کوو نبی علیه صلات وسلام راغی داسې سترګې ولاله دواړه پټې کړې داسې په لاس کېښود وایي چې څوک غلام علی خرڅومی چې دا به څوک وي وایي دې سترګو دې ګوټونو کې چې مې وکتو نبی علیه السلام وایي بس وایي ښه مې پورې راملا مګله چې اوس مې پرې نه دي چېرته اوس یې نیولی یم چې پرې مې نه دي وایي چې څوک غلام علی وایي ما ورته وایي چې د الله حبیبه زه ګوره ډېر کوټه یم نو یم خلک وایي چې دا کوټه دې په موږ را خرڅو ما ته وایي چې ظاهره تا ته به ځان کوټه ښکاري خو ته د الله په نیز باندې کرئ ته د الله په نیز کرئ تا ته به ځان کوټه ښکاري خو ته د الله په نیز کرئ صحابه د الله په نیز کرو بس بختورو یو صحابي و ډېرې ټوکې به یې کولې ټوکې به یې ډېرې کولې تاسو به لیدلي دي علماو کې بعضې علما داسې ډېرې ټوکې کوي که نه ابه ټوکې کولې صحابه راغلل نبی علیه السلام ته درته ووایه چې دی دا ټوکې نه کوي مړه صحابي دی مړه چې ټوکې نه کوي نو ښه وایي لکه موږ وایو مړه دی پوه که مولي صاحب دا عالم دی د ټوکې کوي عوام بیا وایي دا څنګه مولا دی نه نو نبی علیه صلات وسلام په صحابه راغلو ویې د ټوکو نه منع کړه چې دې ټوکې نبی علیه السلام ورته نه بس چپ د باره کې څه ونه وایې وی د الله او د الله د رسول سره راز دی او زما د الله په ذات قسمی چې دی د الله او د الله په رسول مین دی د په ټوکو الله نه خفه کېږي تاسو د نه غلي شئ بس دی به کوي ټوکې بس تاسو د مینې نه خو نه یې خبر تاسو د ټوکو ته ګورئ خو د مینې نه یې خبر دی په ما ډېر مین دی که نه دی پرېږده وایي دلته به اسم نه وایي دی کوي دا ټوکې ټقاري چې الله ورته په ټوکو څه نه وایي نو تاسو دته څه وایي د نه غلي شئ بس دی پرېږده وایي دی د الله خوښ دی دی په الله او د الله په رسول مین دی داسې بختور صحابو یو صحابي و هغه صحابي چې په امام الانبیا باندې ډېر مین و نبی علیه السلام چې وکتل جنازه یې روانه وه داسې نبی علیه السلام راغی صحابو ته وی نرمي ورسره کوئ ښه دا کټې په قلا راوړئ دی په الله او د الله په رسول ډېر مین و د کټ په قلا راوړئ چې کله یې له حد کې کېښودو نبی علیه السلام راغی مینه دې ته وایي نبی علیه السلام راغی صحابو ته وی له حد وله لږ ارت کوئ وی خدایه ته پې رحم ته پې پراخي وکړي په دې لحد کې پې پراخي وکړي وی یا الله زه ګواهي کوم زه چې دی په الله او د الله په رسول ډېر مین و الله قبر کې کېښود او نبی علیه السلام یې د محبت ګواهي ورکړه وی زه ګواهي کوم چې دی په الله او د الله په رسول ډېر مین قبر کې کېښود او نبی علیه السلام یې د محبت ګواهي ورکړله هغې نه پس دنیا نه لاړ یو صحابي و نبی علیه السلام ته به وي ته مې یاد شي چې د کوره راوځم نو تا وینم نو لږ موړ شم بیا لاړ شم بیا مې یاد شي بیا راشم بیا مې یادېږي چې په مخه راوځم نو اوس را سره دا فکر دی فکر را سره دا دی که
زبم وفات کېږم او تاسو به هم د دنیا نه ځئ نو چې په جنت کې به زه تعیین یم او که نه هغه ځای فکر دی را سره ګورې جنت ته به مې وایي خدای بوځي خو چې تا به اینم او که نه تا به اینم او که نه نبي علیه السلام غلی شوی زه خو څه نشم ویلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى زه خو ځان نه خبرې نشم کولی داسې مینه وه اوس دې فکر اغوستم چې جنت کې به نبي علیه السلام اینمه نبی علیہ السلام غلی شو اسمان نه آیات راغی د الله حبیب ووایه ورته دی پتا مین دی دی به هلته تعییني دی به جنت کې تعییني دی به جنت کې هم تعییني دی به جنت کې هم تعییني صحابه وخا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې دا د نبی علیہ السلام رازدار صحابي په خپل عبادت مه دوکه کېږئ په عبادتونو مه دوکه کېږئ چې زه ولی یم نه هیڅ پته نه لګي دعا کوئ خدایا اخیره خاتمه مې په ایمان کې خدای د فتنو دور دی پته نه لګي خدای خبر د نوجوانانو په غوږونو کې میکونه پراته دي خدای خیر هسې نه چې فلم ورته چالو یو مرګ ولا راشي خدای دا بربند تصویري په موبایل یو مرګ داسې حالت روان دی زنانه و دې شي ته کار وي خدای دې خیر کوي نه زنانه هم کورونو کې ګوري ماشومان هم ګوري خدای څه حال به وي حال به صحیح چې څنګه به رانه روح هیجي چېرته حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام منافقین خو ویلي وو که نه وی دا منافق دی دا منافق دی چاته ویلي نه و دا راز و چې کله به جنازه د چا وشوله حذیفه رضی الله تعالی عنہ به وله لاړ نو پته به ولګېده چې دا منافق و ځکه خو دی جنازې له رانغی یو ورځ یو کس مړ شو دی جنازې له رانغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی حذیفه دا جو منافق و وی نوم یې پکې و کوم نومونه چې راته نبی علیه السلام ښودل راغی پسې وی حذیفه ما ته یوه خبره صرف وکړه ما ته صرف یوه خبره وکړه نور اسم نه وامه حذیفه ما ته راز مه ښکاره کوه ما ته منافقین مه ښیه خو ما ته یوه خبره وکړه چې تا ته کله امام الانبیا د منافقینو نومونه اغوستل په هغې کې د عمر نوم و د عمر نوم خو پکې نه و زما نوم پکې و هغه لیست کې به زما نوم وي د عمر نوم پکې و هغه ورته وي عمره ته خو هغه صحابي چې تا باره کې ما اورېدلی چې پیغمبر وې که ما نه پس پیغمبر وې نو عمر به عمره ته منافق کېدلی شي نه حذیفه په ځان ویریږم په بعضې ټایم کې زه تاله راشم حذیفه نوم خو به مې چېرته نه په منافقینو کې خو به مې نوم نه هغې لیست کې خو به مې نوم نه چېرته ګورې ما ته ووایه ما ته منافقین مه ښیه خو ما ته دومره ووایه چې زما نوم پکې شته و که نه موږ ته مخې ته ډېرې ګاټۍ پرتې دي خدای خبر چې الله خلق دوه ډلې کوي چې مجرمانو کې به وي او که نیکانو کې عملنامه به په دې لاس میلاویږي که په دې لاس دنیا کې لږ ونته مال راشي او زه کامیاب شوم زه ورسېدم په فیسبوک کې چېرته 2-3 تقریر وایرل شي زه ورسېدم زه قبول شوم د فیسبوک بس څه قبولیت دی د موبایل بس قبولیت دی الله دې مونږ په خپل دربار کې قبول کړي بس الله دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي یا الله دې کلي کې څومره بیماران دي د ټولو شفای کامله نصیب کړي زمونږ دا ګاونډي چې دی شاهد هغه هم فی الحال لږ بیمار دی زخمی دی دعا ورته کوئ چې الله یې روغ صحت نصیب کړي الله دې د ټولو بیمارانو روغ صحت نصیب کړي خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي الله زمونږ د ملک د پوجیانو د پولیسو د ټولو ادارو حفاظت وکړي خدای زمونږ ملک دی زمونږ په ملک باندې بد ورځ سود نه ده خدای زمونږ ملک دی مونږ د ملک محبین یو مونږ د ملک وفادار خلک یو خدایا زمونږ د ملک حفاظت وکړي خدای د اسلام حفاظت وکړي الله د علماو حفاظت وکړي الله د پولیسو د پوجیانو حفاظت وکړي الله د تمامو ادارو حفاظت وکړي خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي الله د امت مسلمه حفاظت وکړي الله د تمام امت مسلمه حفاظت وکړي الله د علماو حفاظت وکړي الله د قرآن حفاظت وکړي الله د تبلیغ حفاظت وکړي الله د دین حفاظت وکړي خدایا د نیکانو حفاظت وکړي خدای د تمام امت مسلمه حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و